د شپه ورځ چې ګرځي را ګرځي او د میاشتې ختمیږي او د کلونه واوړي او دا څلور موسمونه دي بدلیږي را بدلیږي. په دې کې د رب العالمین د طاقت غټې نښې دي او په دې کې دننه غټ درسونه، عبرتونه، نصیحتونه پراته دي. او دا عبرتونه او نصیحتونه د هغه چا دپاره دي چې هغه مؤمني او دویم دا چې زړی ژوندی. نو هر سړی دی کې سوچ نه کوي. ډېر کم خلک وایي چې په هغو باندې دا موسمونه بدل شي نو هغو د رب العالمین د طرف ته سوچ لاړ شي چې ګوره څومره طاقتور ذات دی چې موسم بدل کړي نو بیا پکې د مخلوقاتو څه نه چلیږي او چې هغه نه بدلی نو هم د مخلوقاتو په هغې کې چې دی نه څه نه چلیږي. اگر که نن سبا ټکنالوژي او هر څه مخکې شوي دي په دې کې چې کله انسان سوچ وکړي نه دا ورته ښه واضح ښکاري چې زموږ رب چې دی نو هغه یو ډېر عظیم رب دی، ډېر طاقتور باچا دی. اولنۍ وقفه، اولنۍ خبره د جمعې د موسم په مناسبت باندې هغه ده چې د رب العالمین قدرت راښکاره کېږي دې سره. ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي خپل قدرت ته نښې ذکر کوي او د انسانانو ته دا خبره ښیي چې ګوره ستاسو دا رب چې دی دا یو ډېر طاقتور باچا دی چې څه وکړي نو څوک یې منع کولی نه شي او چې یو کار نه کوي نو څوک یې پرې کولی نه شي. فعال لما یرید، څه چې الله وغواړي هغه کوي. نو ځکه یې دا خبره کړې ده قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه. ای پیغمبر دې خلکو ته ووایه که الله په تاسو باندې د شپه د قیامت پورې ساتي من اله غیر الله یأتیکم بضیاء، نو د الله نه علاوه بیا داسې څوک معبود شتي یا څوک شتي چې هغه رڼا راولي. افلا تسمعون، الله وایي تاسو دا خبرې نه اورئ. دې خبرې ته سوچ وکړه که الله دا شپه ټول عمر لکي او د قیامته پورې کي نو څوک به رڼا راولي. نو کله نه کله دا شپه به موږ باندې دومره اوږده شي چې به دې تولۍ کې تاویږو را تاویږو او دې کړکۍ ته ګورو او دې ګړۍ ته ګورو چې کله به دا مؤذن وایي چې الله اکبر. خو که دا ټوله دنیا په دغه ټیم کې راجمع کړي او وایي چې دا سحر راوخیږي او دا مؤذن الله اکبر ووایي نشي کولی چې رب العالمین وغواړي. او کله دا شپې داسې لنډې شي چې سړی په کټ کې لږ اوړېدلی نه وي او مؤذن وایي الله اکبر، سړی چې دا شپې لږ اوږدې شوې نو ښه به ټولې دنیا نه طاقت راجمع کړي څوک دا شپې نشي اوږدولی. دا د رب العالمین خاصیت دی. بیا د هغې نه بعد وایي قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامه، که الله په تاسو باندې د ورځ د قیامته پورې ساتي من اله غیر الله، د الله نه علاوه بیا څوک دی یأتیکم بلیل تسکنون فیه چې شپه راولي تاسو پکې ارام وکړئ. افلا تبصرون، نو تاسو یې نه یې نسئ. الله وایي د ورځې کله نه کله سړی سخت ستړی شي او سم خوب ول ورغلی او یا الله چې بس دا شپه زر زر رالی چې زه ویده شوې. من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه، د الله نه علاوه بیا څوک دی چې دا شپه راولي؟ هېڅوک نشته. د الله نه علاوه هېڅوک نشي چې بیا شپه راولي. ذکر الله سبحانه وتعالى ببل ذكر سوي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. یقینا الله دا زمکه او اسماء په پیدایش کې او د شپې او ورځې چې بدلیږي په دې کې غټې نښې دي لأولي الألباب، د عقل د خاوندانو دپاره، د سترګو د خاوندانو دپاره، د زړه د خاوندانو دپاره، د هغو دپاره په دې کې غټې نښې پرتې. او په دې ټیم کې هغه خلکو ته ویل غواړي کوم چې په باباګانو باندې عقیده ده او په اولیاء الله باندې غلط عقیده ده یا په پیغمبرانو باندې غلط عقیده جوړه شوې د الله نه علاوه نور معبودان ځان نیولي، هغو ته ویل غواړي چې د خپلو معبودانو ته ووایي که چې څه وکړي. هېڅ هم نشي کولی، هېڅ هم نشي کولی. ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې پخپله د خپل قدرت ته نښې ذکر کړي نو بیا د هغې نه بعد څه وایي هذا خلق الله، دا الله پیدایش دی، الله داسې کوي. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، نو یا مشرکانو الله وی ګوره سبحان الله، الله وی یا مشرکانو نو تاسو ماته وښایئ زه د الله نه علاوه چې څوک دي دوی څه پیدا کړي دي ماته وښایئ.
څوک داسې ماته یو کس دې ما ته څوک وښیي دغه باباګانو د پیر پرس او قبر پرس او بریلیان او شیعګان او چې څومره دي دا ټول دوی د یو داسې څوک وښیي چې هغه څه پیدا کړي دوی د یو څوک داسې وښیي چې هغه په دې دنیا په دې نظام کې څه ګوتې والی شي څوک دې داسې وښیي که نه هېڅوک نشته د رب العالمین طاقت هذا خلق الله نه دا یخ دا جمع راغی او د دې نه مخکې په دې ګرمۍ کې موږ دومره تنګ شوي چې دې ته م زړه شوی چې د کمره کې 2-3 سیان ځان ته ولګو خو دا کمره نه یې ښیي څوک وایي سی چل دی او څوک وایي سی چل دی او ګرځي په دې ایسیانو پسې او په دې پنکو پسې خو کمره نه یې ښیي څومره کمره ده وایي پلنوالی چې دی نه 4 میټره ده او ګدوالی چې دی 5 میټره دا غټه کمره ده ښه دا نه یې ښیږي وایي نه یې ښیږي دا ایسیان ویسیانو به کوم ولګول پنکه به کوم چلېږي نه یې ښیي او د رب العالمین طاقت ته إنما أمره إذا أراد شيئا کله چې الله څه وغواړي نو څه ورته وایي أن يقول له كن الله ورته وایي شه فیکون شي چې رب العالمین وغوښته دې دنیا کې داسې یخ راوستو داسې یخ چې اوس موږ منډو او یو بل ته دا ګیلې او د شکوې کوو چې دا کمره ګرمېږي نه الله اکبر دې ته وایي د رب العالمین طاقت د اوسه پورې یخېدنه زمونږ په طاقت کې چې کله وه زمونږ نه نه یخېده او اوس زمونږ نه ګرمي دا کمبل هم په ځان راچوي دا بړستنې هم په ځان راچولي او د دې نه مخکې چې دی نه موږ د ګرمۍ تنګ کړي بیا رب العالمین دا سپرلی راولي بیا پسې خزان راولي او دا موسمونه سبحان الله بدلیږي را بدلیږي دا ټول د رب العالمین طاقت دی نو په دې خپل زړه کې د رب العالمین د تعظیم چې دی دا کښېنوئ او د دې نه بعد چې انسان کله د الله سبحانه وتعالی په طاقت کې سوچ وکړي نو د یو شاعر خبره د خولې نه بې اختیاره وځي شاعر ډېره عجیبه خبره کړې ده فوا عجبا کیف یعصى الاله ام کیف یجحده الجاحد شاعر وایي زه په تعجب کې پرېوتم چې د دې رب نافرماني څنګه کیي او څنګه د ده نه یو انکار کوونکی انکار کوي بیا مخکې سوي وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد او په هر څه کې وي دنه نښه پرته ده چې الله سبحانه وتعالی یو دی یوازې دی بل څوک دغه سره نشته بیا ته هم سړی انکار کوي ځکه شاعر زه په تعجب کې پرېوتی یم ځکه څه ته چې ته ګورې چپ چاپېره نظر وچورلوه تا ته په هر څه کې دا ښکاري چې رب العالمین یو ذات دی یوازې ذات دی طاقتور ذات دی دا یو وقفه وه د څه سره د جمعې سره